أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. مؤمنو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله دې موږ تاسو ته د قرآن عظیم شان په مقتضا باندې عمل را نصیب کړي. له دارالهدى څخه د صوت القرآن د خپرونې معززو برخوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن په دې آیاتونو کې تسلسل د همهغه نعمتونو داسې الله جل جلاله په خپل یو مخلوق باندې بني اسرائیلو یو په بل پسې پیرزو کړي وو او نعمتونه یې ورکړي وو، خو د هغو ورکړ شویو نعمتو باوجود په بني اسرائیلو کې لالچ موجود وو، او لکه څرنګه چې په کار وو سره د الله له دینه سره، د الله له راغلي پیغمبر سره، د الله له راغلي شریعت سره یې هغسې اخلاص نه لارو. اوس د اول حکم ته متوجه سو. ګورو الله پاک فرمایي وإذ در یاد کوي هغه وخت قلتم یا موسی چې ومو ویل ای موسی علیه الصلاة والسلام لن نؤمن لک، هیڅ کله باور نه کوو په تا باندې، د تا په خبر باندې، حتی نرى الله جهرة، تر دې چې ووینو موږ الله جهرة ښکاره و عیانا. نو تر هغو د تا خبره موږ ته په زړه کې نه رالویږي چې ته راته وایې چې دا قرآن، دا کتاب تورات او فرقان دا د الله کلام ده او الله ما ته راولی وو، زه اوس تاسې ته ابلاغوم، تاسې به عمل په دې باندې یي. دا د موږ زړه ته نه لویږي، او هلته به م زړه ته ولویږي چې موږ الله مخامخ ووینو او الله ووایي چې هو دا کلام موږ تاسې ته د دې پیغمبر په واسطه باندې در لېږلی ده. خو چې الله موږ په خپله لیدلی نه یي، دا د تا په خبره باندې د موږ بروسه نه کیږي. هغه اوس چې موسی علیه الصلاة والسلام له جملې د بني اسرائیلو سرکرده خلق څه ناڅه هغه صلحا او نیکان یې هغه یې ټول کړو او بوی تلل کوی تور ته. که څه هم موسی علیه السلام ورته وویل چې ما له الله پاک شه د لیدلو د دیدار غوښتنه وکړه، الله پاک ما ته دیدار نه ده راکړی، نو دا د بنده بس و توان کې نسته چې الله وویني. د تاسې دا دعوه او دا خبره بېجایه ده. خو دوی په خپل غوښتنه باندې اصرار کاوه، نو بوی تلل ورسره کوی تور ته. چې بوی تلل هغلته د دوی د دغه ناروا ادعا په بدله کې الله تبارک وتعالی زجرا و جزاء د جبرائیل په صاعقه باندې په یوه تندریزه چیغه باندې دوی ټول هلاک کړو او یا سره کسان ټول له منځه ولاړو. فأخذتكم الصاعقة، الله فرمایي ونیوی تاسې صاعقې او تندر و چیغې، چې له چیغې سره اوازم و او ورم و، سختي مو وه ورسره، او تاسې هلاک سواست، د تاسې د هلاک باعث و. وانتم تنظرون، او تاسې دغه عذاب ته کتل چې په تاسې باندې رانازل سو او راغی. موسی علیه السلام ډېر پریشانه سو، عرض یې وکړو الله ته چې یا ربه
دا بني اسرائیل خو داسې لالچي قوم ده. اوس به هغه پاته خلک وایي چې دا کسان خو تا وزل، د وزلو دپاره ته هلته څه بندوبست د وزلو د دوی جوړ کړی وو، نو دا د سرکرده کسان ټول کړو او هغه د اوس هلته ووزل پې باندې. نو الله دا را ژوندي که هغه سفهاو د موږ ناپوهي کوي، د سفهاو په وجه ټول قوم و ټول دعوت ته صدمه ونه رسیږي. الله تبارک وتعالی فرمایي ثم بعثناکم من بعد موتکم، بیا ژوندي مو کړئ تاسې پس له مرګه د ستاسې یعنې ووژل سوئ. لعلکم تشکرون، ښایي چې تاسې شکر وکاږئ د الله جل جلاله د نعمتو شکرانه په جای کوي. نو دا الله پاک دا تاسې ته دا بیرته دا انعام در باندې وکړو چې مړه یې بیرته را ژوندي کړي. نو لکه څرنګه دغه مړه ژوندي کېدل الله ته اسانه وو، نو دا یو نمونه د دې وه چې د قیامت و د حشر و بعث بعد الموت راپورته کول د مخلوقاتو د عالم هم الله ته داسې اسانه ده. یعنې ګویا دې خلقو دې قوم ته الله پاک دا هم په معجزې په طور باندې وروښول چې دغسې مړه به سئ او بیرته به له مرګه چې پس له مرګه بیا هم را ژوندي کولی سم. نو دوی ته نور هیڅ باید د شک و د تردید خبرې نه پاته کېدای، خو دوی بیا هم د پیغمبر سره داسې سلوک لرل، هغه مخکې نه معجزې چې مسلسل په مصر کې پې باندې راغلي وې او وروسته په قرآن عظیم شان کې د هغو ذکر را روان ده، هغه خو وې چې هغه تېرې سوي وې. نو دا د ته د کندې حالات دي چې له هغه ټولو سړو تودو راوتلي وو، ټول هر ځای په سترګو باندې لیدلي وو، تر غرق د فرعونه پورې، تر فلق د رود د نیله پورې، د رود د بحر و دریابه پورې. نو بیا هم دلته هم داسې وسو چې پس له مرګه الله پاک بیرته دوی ژوندي کړو. وظللنا علیکم الغمامه، الله تبارک وتعالی په دې آیت مبارک کې هغه بل لوی عظیم احسان، خارق العاده احسان خپل بیانوي چې بني اسرائیلو د ته په کنده کې د هغه پاته کېدا په وجه چې دوی په جبابره قوم باندې د موسی علیه السلام په هغه باندې حکم باندې نه ورتلل، او دوی ویل چې ځه ته رب دې ورسئ، موږ به دلته درته ناست یو، هغه ډېر ظالم قوم ده، نو موږ هغه ته نسو ورتلای، د هغو مقابلې نسو کولی. نو دوی دلته سرګردان او حیران پاته سول. دا ته ته ځکه ته ویل کېږي، ته حیراني ته وایي، دوی هم دغسې حیران او سرګردان وو په دغه دښته کې. خو په دې دښته کې باوجود د دې چې دوی د یوې نافرماني په وجه سزاءن و جزاءن پاته سوي وو، بیا هم الله تبارک وتعالی په خپل احسان کامله سره په دوی باندې وریځ مقرره کړه چې په سر باندې به دوی په هر لوري باندې ګرځېدل او راتاوېدل چې دا څومره علاقه باندې دوی میشت وو، په هغه علاقه باندې وریځ وه. نو دوی هغه له سوزان لمره څخه او له سختې ګرمي چې په امن و بچ وو. حتی د ماخوستن د تیارو دپاره مفسرین کرام لیکي کتابونو کې راځي چې الله پاک عمودي یعنی ستنې د رڼاو لکه برقي ستنې دا ورته مقررې کړې چې هغه به تمامه شپه دوی ته رڼا ورکوله په تیاره کې. د جامو بندوبست یې دا و چې الله تبارک وتعالی خارق العاده طور باندې دوی ته جامې ورکړې، له وړکتوبه چې کومې جامې له چا سره وې، هغه جامې وې نه خیرنېدې، نه زړېدې، نه شکېدې او نه خرابېدې، او په لویوالي سره به د هغه عمر د انسان د بدن په اندازه باندې دغسې ورسره لویېدې، مګر هم بس هر څومره قد و قامت به د هغه ورسېدو، هغه جامه به هم دغومره ورسره لویېدله. نو نه د جامو مینځلو ته ضرورت و، نه د جامو ګنډلو ته ضرورت و، نه د جامو اخیستلو ته ضرورت و، نه د جامو بدلولو ته ضرورت و، نه د چراغ ته ضرورت و، نه سرپناه ته ضرورت و، سوری د وریځې و پې باندې. الله تبارک وتعالی د خوراک هم بندوبست ورته وکړو. الله پاک ورته فرمای وظللنا علیکم الغمامه، او سوری مو کړه په تاسو باندې وریځ، وانزلنا علیکم المن والسلوا، او نازله مو کړه په تاسو باندې من او سلوا، دام خوراکه درته را نازله کړه. د دوی د خوراک دپاره بندوبست الله پاک داسې وکړو چې د سهار له سپېدو وروسته به
تر لمر ختو پورې په دغه ټیم ګانټه یوه نیمه ګانټه کې به من را نازلېدل، له اسمانه راورېدل. من یو قسم حلویات دي، یعنی څوک یې په شهدو سره تعبیروي، ځینو مفسرینو په شاتو عسلو باندې تعبیر کړي، ځینو مفسرینو په نورو ترنجبین سره تعبیر کړي، او مختلف په شکلونه د دې بیان شوي دي. خلاصه داسې ده د حلواګانو په شکل باندې، د میټایو په شکل باندې داسې څه اوسي، هغه به په دې ونو په دې ځمکه د دوی په بوټو باندې ورته لوېدل. پرخه وه له اسمانه چې به پرخه راتله، تکه سپینه وه، سریښناکه وه، لکه په ونو پورې کنډ سریښ سوي، او خواږه داسې خواږه وو لکه شات و عسل، او ځینې عین عسل بولي. دغه من و، دا من ورته رانازل سو، او د هر یو دپاره چې څومره د هغه د خوراک او د خوړلو ضرورت و، دومره به هغه راټولوله، د ځان دپاره به یې هغه خوړله. هره ورځ هر سهار به دا من رانازلېدو. او سلواوې راتلل، سروا مرغان وو. مرغان داسې مرغان وو لکه تر دې زرکو لږ واړه، له دې وړو مرغانو مرغیو لږ ورپورته سیسی ورته وایي، او یا خود مریړزان. نو یا مریړزان وو، یا سیسی وې، یا ساچانسې ورته ویل کېږي، یو قسم مرغه ده تر دې عامو مرغیو، عصفوره مرغیو چې غټ دي. به هر حال سلوا مرغانو ته وایي، مرغان ورته راتلل، او مرغان به دوی باندې یارې په دغه موسم کې پې باندې رالل. نو دوی به هغه مزي د ځان دپاره به کېنول، یو ښکار غوندې و، د دوی یو ورزش هم و، یو سیل هم و. نو هغه به یې ونیول، او هغه د دوی خوراک دا و، هغه به یې ځان ته پاخه کړو. نو دغه من او سلوا بې محنته، بې زرعه، بې کښته، بې دکانداري، بې تجارته، الله پاک هم روزه د دوی دپاره تیار را لېږل. او الله پاک حکم ورته وکړو د خپلو انبیاو، د خپلو رسولانو، د خپل پیغمبر نبی حضرت موسی علیه صلات وسلام په ژبه سره چې کلو من طیبات ما رزقناکم، خورئ له پاکیزه حلالو هغه څه، رزقناکم ما هغه چا، رزقناکم چې درکړي موږ تاسې ته. کلو خورئ من طیبات له پاکیزه حلال روزي، ما هغه رزقناکم چې درکړي مو دي تاسې ته، هغه خورئ. نو الله تبارک وتعالی چون دغه د دوی پاته کېدل دلته د یو قسم سزا او جزا د تیرولو په وجه باندې یو سرزنش دپاره الله پاک دلته دوی ته مقام ورکړو، اوسېدل یې مقرر کړو. نو په دې باره کې الله پاک فرمایي چې وما ظلمونا، دوی د الله په نافرماني کې، د رسول په نافرماني کې په موږ باندې ظلم ونه کړو. دوی که د موږ دین د موږ خبره نه ومنله، که ما د پیغمبر په حکم نه مانو، په اخلاص کې نه ورسره چلیدل، نو دا یې ما ته تاوان ونه رساوه، ولکن کانو انفسهم یظلمون، لیکن دوی و په ځانو خپلو باندې ظلم کاوه. نو که څوک د خدای د دین او د حق مخالفت کوي، د هغه مخالفت دا تاوان او نقصان هغه مخالف ته رسیږي، نه الله ته او نه حق ته. حق ته تاوان نشي رسولی، الله ته تاوان نه رسیږي، اهل الله ته تاوان نه رسیږي، بلکې تاوان هغه ظالم او مخالف انسان په خپل ځان باندې ځان ته تاوان رسوي. وَإِذْ قُلْنَا، او در یاد کوي هغه وخت چې ومو ویل ادخلوا هذه القریة، ننوځئ دغه قریې ته. دغه آیات مبارک د هغه وخت انظور پیښوي چې کله دغه 40 کاله د تیه پرس و، الله پاک دا کومه سزا چې دوی ته مقرره کړې وه، دا مقرره سزا تیره سوله، او هغه جبابره ولاړل، ختم سول، او بیت المقدس دوی ته خلاص سو. نو موږ ورته وویل چې ادخلوا هذه القریه، داخل سئ دغه قریې د بیت المقدس ته. بیت المقدس هم راغلی، اریحام راغلی ده، نو نور یو ذکر هم کې سوی ده. به هر حال یو آبادي، یو ښار الله تبارک وتعالی ورته وښو چې دې قریې ته او دې ښار ته ننوځئ. فکلوا منها، نخورئ له هغه ښاره، حیثو شئتم، چیرته م چې خوښوي، آزاد و پراخه کې ګرځئ، خپل اختیار به م وي، رغدن پریمانه یې خورئ. وادخلوا الباب،
خو داخلیږئ له دروازې چې کله ورننوځئ سجدن سجده کوونکي او عاجزي کوونکي تضرع کوونکي او وقولو وایاست حطوة چې غوښتنه دې موږ یا ربه معافي ده. حطوة معنا دا ده چې حطوة مسألتنا حطة غوښتنه دې موږ سوال دې موږ دا چې شی ده حطة معافي ده چې دې موږ غلطیانې خطاګانې معافیانې راته ګناهونه راته معاف که. نو تاسې استغفار ویونکي بخشش غوښتونکي سجده کوونکي ننوځئ بیت المقدس ته. الله وفرمایل نغفر لکم موږ به بخښنه وکړو تاسې ته خطایاکم وببخو تاسې ته نغفر لکم وببخو تاسې ته خطایاکم ګناهونه او خطاګانې دي تاسې وسنزید المحسنین او زیاتوو یې محسنانو او نیکانو ته نور هم د دوی تر هغه بخشش و غوښتنې او تقاضې اضافه هم محسنانو او نیکانو ته احسان کوونکي انسانانو ته موږ زیات هم څه ورکوو. فبدل الذین ظلموا قولا نو بدل کو ظالمانو قولا هغه خبره و وینا یې بدله کړه غیر الذي په بل ډول له هغې په بل قسم له هغې قیل لهم چې ویل سوي وو دوی ته ویل سوي وو چې تاسې سجده کوونکي ولاړ سئ. دوی هلته نه په سجده باندې نه ولاړل په نورو قسمو باندې دوی داخل سول یعنې په غرورو په دوکه په هغه باندې داخل سول. حتی ځینو ویل چې د رشخند په طور باندې داسې کښېدل په کښېدا باندې داخل سول. او تاسې حطة د دوی دپاره ورد نازل سوی و چې تاسې دا وایاست چې حطة معنا معافي ربه معافي غواړو. ټول په دغه ذکر و ورد سره داخلیږي. دوی له دغې خبرې نه خبره واړوله چې دوی ته قیل لهم چې ویل سوي وو دوی ته. فبدل الذین ظلموا نو بدله کړه ظالمانو قولا خبره غیر الذي په بل ډول له هغې غیر له هغې قیل لهم چې ویل سوي وو دوی ته چې د حطوة خبره وه هغه یې بدله کړه. دوی په حنطة چغې وږلې حنطة فی سنبلة موږ غنم غواړو په ښو وږیو کې ډکو وږیو کې غنم غواړو. نو الله تبارک وتعالی څه وکړو فانزلنا نو موږ نازل کړو علی الذین ظلموا په ظالمانو باندې رجزا عذاب من السماء له اسمانه بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې ودوی فاسقان وو فسق یې کاوه چې دوی د الله د هر حکم سره ضد کاوه د پیغمبر له هر فرمان او حکم سره به یې ضد کاوه د حق له خبرې سره به یې ضد کاوه. نو ما په دوی باندې رجز و عذاب نازل کو. نو مختلف اقوال دي د عذاب په باره کې راغلي دي چې یو قول د مفسرینو دا ده چې طاعون مرض پې باندې وبا پې باندې مسلطه سوه او په زرونو کسان په دوی کې هلاک سو تباه سو برباد سو. مطلب د دغه قصو چې له دغه بیانه چې د دغه نعمتو د بني اسرائیلو او ورسره د بني اسرائیلو له سرزوري څخه مطلب دا ده چې دغه امت رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دین ته منقادي غاړه ښودونکی د الله د پیغمبر خبرې ته غاړه ښودونکی د قرآن فرمان ته غاړه ښودونکی د حق خبرې منونکی. نو که چېرته منل نه یي او حق ته تسلیمي نه یي له خدای له دین او له حق سره ضد کولی سرزوري کولی سرغړونه کولی نو د دو انجام به د هر قوم انجام به بیا انجام د بني اسرائیلو وي. دا فقط د هغه انجام په بنیاد باندې دا واقعات او دا تفصیلات ذکر کیږي. الله جل جلاله دې موږ ته په حق باندې د عمل توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.